درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. لومړی خبر: د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد له ناروې څخه کابل ته رسېدلی دی. خلیلزاد به په کابل کې له افغان مشرانو سره تر کتنې وروسته اسلام آباد او دوحې ته ولاړ شي. دوهم خبر: د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د ځانګړو اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له لوري د اوربند اعلانېدو هرکلی کړی دی. د طالبانو دغه اقدام د سولې او په ځانګړې توګه د بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو لپاره یو غوره ګام بللی دی. دریم خبر: پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د دویم ځل لپاره ولسمشر ته خپل استعفا استولې ده. نوموړي کابو 8 میاشتې وړاندې هم استعفا کړې وه، خو ولسمشر غني نه و منلې. تر دې دمه د دویم ځل استعفا په غبرګون کې تر اوسه پورې ارګ څه نه دي ویلي. څلورم خبر: د کندهار محبس رئیس محمد ګل مجاهد په روغتون کې ساه ورکړې ده. نوموړي شاوخوا یوه میاشت مخکې په یو وسلوال برید کې ټپي شوی و او تر اوسه په روغتون کې تر درملنې لاندې و. پنځم خبر: د روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي چې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وبا پراختېدا ګواښ لا هم موجود دی، نو اړینه ده چې خلک روغتیایي سپارښتنې ته جدي پاملرنه وکړي. نوموړي نن په کابل کې خبري ناستې ته په خبرو کې ویلي چې هیوادوال د کورونا وبا پراختېدا مخنیوي په موخ کې د راتلونکي لوی اختر ورځو کې روغتیایي سپارښتنو ته چې ماسک اغوستل، ټولنیز واټن او په بار بار د لاسونو وینځل دي باید عملي کړای شي. شپږم خبر: هندوستاني پوځ ویلي چې له فرانسې څخه اخیستل شوي 15 رافیل جنگي الوتکې نوې ډیلي ته رسېدلې دي. د پوځ په وینا د الوتکې د هند او فرانسې ترمنځ د 14 جنگي الوتکو هغه قرارداد برخه ده چې په 2014 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا خبري ټولګه به مو راسره تر پای پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.